لاس می تنگ د زړه می ډیر دی پریشان ناستا حسن خو ډوري دا شین خاله جنې د مکر جړاګانې راته مه کوه ډایرکټ یې موبایل راوباسه او د پلار نمبر دې ملاوخه موږ سره ګوردونه ټیم نشته د پالتو خبرو دپاره خیر زه لږ تږی شوی یم لږ اوبه راوړه بیا به مې پلار ته وینګ وکړم اوبه جینې دلته کښېنه د دې ځای نه خوځې او زه راځم تا له اوبه راوړم په 2 منټه کې څوک ما غلطه ساروي سره ول راوست دې زیاره سره یو جنۍ ناسته وه څه شوه دې نرۍ لاره باندې ځنګل یو 2 کسان هغوی سره لاړه دا به هغوی وې که رښتیا وایم ملالې لکه 2 کسان دې پیدا کړل مورې الله خانجي راغی یا الله خیر ستړی مشي خانجي ورورې څنګه یې ښې خیر دی کښېنئ کېناستوله نه یم راغلی صرف دې له راغلی یم چې اخر ګناه زما څه وه او څه بد مې درسره کړي د دې خبرې له راغلی یم چې څه مو وکړل لور مې کم ده یا بچي موږ خپله په خپل ګریوان کې حیران دي چې څه منګه څه ګناه ده موږ چا څه بد کړي رب مې دې قسم خان چې منګه ته به پته وي چې ملاله څه شوه ترورې د بوسو لاندې به اوبه نه بوځو ټیک شوه او سپینې خبرې به کوو زوی د لما نوکر کړی دی مینه کې زما اوسېږي او تاسو ته پته شته چې زما خوریس کوي تاسو د ګلبانو څونه خوښه وي چې خپل د زړه غوښې دله درکړل او زما عزت هم لیلام کو اخر زما ګناه څه وه ترورې زما د لور په سر دې پیسې اخیستې دي نه خانجي په سترګو دې ړنده شمه په
پسترګو دې ړنده شمه چې ستاسو په ښېګړو کې به زه خپېږدم. دا خبره هم څنګه په خوله راله؟ ستا بچي خو زما په دې لاسو کې راګډ شوي. زما پلار نیکه ستاسو نمک خوړلی، موږ نمک حرامه نه یي. ما خو تاسو ته وویل خانجي چې څنګه دې تاسو نه یې خبر، دغه شان ته دې موږ هم نه یې خبر. ملالې چېرته به یې؟ خدای څوک شته نه، او چې راشد کمال به څه ټایم راځي، هغه ته به څه پته وي چې دا به چېرته وي. ملالې دا چا؟ راشد کمال ما تا ته نه وې چې ما خارجه بوزه، تا اخر هم ځنګل کې پرېښود. تا به خو ویلي چې دلته هېڅ هم نشته. دا وګوره 2 کسان راغلي او زه په زوره واخیستم. ملالې زه نه معافي غواړم، خو زه خبر لتلی وم چې په ما ته څوک شک ونه کړي. بابا جان او بابر کمال سره ملاوېدم. راځه ملالې راځه. د خدمت او د مشقت خبرې پرېږده تروري. خبره زما د عزت ده، زما د لور ده. دا راته ووایه چې لور زما څه شوه؟ دلاور خان زما مور چې څه وایي نو ټیک وایي، او بیا که ستا زما په مور او زما په ورور اعتبار نه وي نو په ما خو مې اعتبار شته که نه. ستاسو لور چې هر چېرته ده زه به یې را پیدا کوم. سلاره تا خو خبره وکړه، خو دا راته ته ووایه چې ته خو غونډه ورځ او غونډه شپه ما سره چېرته هفته کې خپل کور ته راځي. څه چې شوي دي که نه هغه ما ته پته ده او دې ترور ته پته ده. خو دلاور خان دا زما مور ده، زما مور دروغ نه وایي. دې چې راته څه ویل دا رښتیا وایي. زه تا ته حقیقت وایم، موږ د هېڅ نه نه خبر. ما خو ویل ګنې خپله کوټه کې ده، آرام به کوي، ما اواز هم نه ورکوو. خو چې ورغلو نو نه وه، هېڅ پته ماته نشته دی خانجي چې ملاله څه شوه. خورې دا څوک دی؟ ماریې دا ته نه پیژنې؟ نه. دا ستا راتلور خاوند او د ملالې پلان
दिलावर खान दे ها دا د ملالې پلار دی अब गरीब हम रागले दे चिल्लूर में चढ़ते या अल्लाह तनावेरा पैदा की खुदे मका कुरा पैदा नशवा मुखो बप शर्मनो शर्मिगो و دلاور خان دلاور خان زما مور ساده ښځه ده بیا چې ستاسو پړه کې څه دې مطلبي نو هغه ورته ووایه زما مور پې پوهېږي بیا په خبرو تاسو څه وایې موږ څه وکړو اوس ترورې ملاله ماته پته ده چې چرته ده ملاله چرته ده دا به تا ته ډېر زر پته ولګي چې ملاله چرته ده اسلام کې قصاص دی د ډس په بدل کې دس دی او د عزت په بدل کې عزت دی الله دې هو کې چې زموږ ټول پکې خیري होरे औलाद कर सिंगाई हो मोर प्लार त ढेर होगी ढेर ग्रानी जके हो प्लार नन रागली दे ओ तखपली लुर तपोस कई कि चरत बई ओ चरत बनई او خوره ستا خبره بالکل صحیح ده هغه ګوره لاره په څنګه در په در ګرځي چې چېرته مې الله دې را پیدا کړي आमीन شوکې گزار نه کې هر څه دې ته بس بس يا خدرقة سوكي هر څه ته وايا بس ما صدر اغلي زه ودري لك ورته وې ټوپک کېده کنه مړې دی لاړه کده که ټوپک کده که وروره ټوله قصه درته کوم ودرګه دې ځونه کې وروره ودرګه ټوله قصه درته کوم خبره کوه نه زه جینۍ پېژنم او نه زما د چا سره دښمني شته خو زه یو مجبورۍ دلته راوستی یم څه مجبوري صفا صفا خبره کوه زه یو شکمار یو ډاکمار یم خو د دې شکو شاته زما یو مجبوري ده زما ورور د کینسر په مرض بیمار پروت دی ما د هر جاگیردار او د هر پیسهدار ور وخو خو چا هم زما مدد ونه کو او د هغې د وجې ما د شکو دا لار اختیار کړه او دې کار ته مې لاس واچو ټیک ده وروره چې دا خبر ته حقیقت کې زه موجوده ټایم کې مجبور یم او ستا مجبوري به حل شي تا ته د پیسو ضرورت دی او ما ته د دې جینۍ د حفاظت زه د کمال خان زوی یم تا ته پیسې میلو شي خو ته هم بیا زما یو کار کې څه کار ورور چې کله موقع راشي صرف دومره وکړې چې په دې ځنګل کې به یو داسې قسمه ځای ماته ښیې چې په هغه کې دا جینۍ زه په حفاظت کښېنوم بس صحیح ده خوښه مې ده ورور خوښه مې ده ځئ تاسو لږ شه ځئ د نن نه بعد موږ تا سره یو هېڅ غم ونه کوي ځئ غم مه کوه ملالې ډاکټر ته خو ټیک خو یې که نه بالکل ټیک یم تیزار واچوه ملالې تا ته ما څو ځله ویلي چې دا ځنګل له خطرونو خالي نه دی درته هر قسمه خلک شته دی او بیا په دې خلکو زما شک دی کېدای شي تاسو خبر ورسئ موږ له پکار چې دا ځای موږ بدل کړو او بل خوا لاړ شو او چې څه درته ویم هغه منه راځه مخکې
دلاور خان زما مور ساده ښځه ده بل موږ ټول عمر ستاسو نمک خوړلی دی ستاسو د لاس کپړې ما غوستي دي ستاسو چې صحیح که نه نو زما مور ته په مخامخ باندې وایي تاسو د یو کم نه مخ ناړو او خانجي چې سمو سپا وای ترورې ملاله به بیا هم راشي پیدا به هم شي د دلاور خان عزت به را نشي او زما د عزت به څه کېږي خانجي دا خو درته زه وایم تاسو اډر کوئ چې ستاسو عزت په څه باندې راځي هغې ته موږ تابعدار یو ټیک ده ترورې زما عزت به په یو خبره راځي د جمال خان لور او د کمال خان رویرا ماریا دا به زما هارون زوی له په سوره کې ورکې یا بچی اخو پرته امانت ده او من کرے پناه اخیستې ده مورې ته ساده ښځه یې خو بارۍ ښځه ده او ستا په هغه خانانو باندې څه نه راته قام قبیله معلومه ده نه راته پته شته چې څنګه خلک دي دلاور خان خو مونږ پیژنو ښه انسان دی په مونږ یې احسانونه دي شین خاله تا دې څه وایي دی خو زما خبره کوي ته مه خفه کېږه دوی کور څه وایي هسې په لګیا وي دا خو د دې خلکو عادت دی ته مه خفه کېږه نه خورې زه ستا په شان ظلم نشم برداشت کولی زه خپل تپوس کوم سلاره دا مور دې باقي ته په خپله ژبه پیکا او زه راته ګاډي کې ناست یم بیا راځه یا بچی دا خانجي څه وایي دا خو ګډې وډې وایي دا خو پردی لور ده سبا له کو جمال خان یا کمال خان خبر شي موږ به ورته څه وایو خبرې پټې نه پاتې کېږي مورې په دې کې جواب ورکولو ته ساجت دی دلاور هم خان دی او کمال هم خان دی هغوی په خپل منځ کې ښه پوهېږي باقي ماریا چې په ماریا باندې موږ خلاصېږو که نه مورې نو په دې ساتې ورسره ولېږه ته څه له دونه غمونه کوې یا بچی ته کمقل یې د دلاور نه به ځان خلاص کړې خو د کمال خان سره به څه کې مورې ته بېغمه شه ته د کمال او د راشد دي سوچونه پرېږدوه هغه ته په ما باندې پرېږدوه چې څونه زر تر زره کېدی شي که نه نو دا جینۍ د دې کوره لرې که زما خو مازغه کار نه کوي ستاسو د لاسه خو دا یوه خبره درته کومه چې اوس خانجي پسې چل رسخت که او ورته ووایه چې بس دا ستا دلته امانت دی یوه شپه چې تر منځئ د هغې بلا نه به ډېرېږي لږ صبر وکړه خدای به څه چل وکړي په دې یوه ورځ دوه کې کېدای شي د هرې مسلې نه خلاص شو په دې باندې رسخت کوې بس ستا امانت دی مه ته بېغمه شه مورې زه به دلاور خان پوه کم یو خبره بله چې د دې خبرې پته لا پیل خل دلدار ته ونه لګي صحیح ده صحیح ده په یو دوه کې حیران شو ماریې چې کېږي بس او کو بس مورې تاسو څنګه پښتانه تاسو چاله پناه ورکوي د هغه د سر سودا کوئ ما ټولې خبرې اورېدې غلطي ستاسو ده او سزا به ماته ملاویږي هېڅکله نه ټیک ده چې تاسو ماته پناه راکړې ده
یو وخت روټۍ مو راکړې ده خو دې هېڅکله دا مطلب نه دی چې تاسو زما سره سودا کوئ هغه هم زما نه بغیر بې اجازته نه بچې نه موږ پښتانه یو موږ څه پنجابیان نه یو او بیا په پښتو کې متل دی چې غریب خدای کړي بې غیرته چا کړي نه زه بې غیرته یم نه زما بچي بې غیرته دي عظمت ما په تیاره کې وساتې او دغه غرګنډو ته ما ورولې لاس دې ورله یوړو نو د زوره به خبر شي ګریوان د پښتون مه ګوره هر څومره خیرن وي السلام علیکم بابر خان لاس می تنگ دې زړه می ډېر دې پریشان ناستا حسن خو ډورې د شین خالې